अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तखनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولر زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سپلټ آی سی د مکمل ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې دا چې په برېښنايي ډول انډور یونټ او آوټ ډور یونټ یو د بل سره په څه ډول باندې کنیکشن کیږي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کم سره د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو راځو دوستانو د سپلټ آی سی د انډور یونټ او آوټ ډور یونټ مکمل ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته نو د دې لپاره مونږه ضرورت لرو څو مهمو برقي وسایلو ته چې عبارت دی اول یو عدد د پازا شلم پیرا ام سی بی بریکر ته دوهم یو عدد اپ او آن سلیکټر سوئچ ته دریم یو عدد انډور یونټ ته سلورم یو عدد آوټ ډور یونټ ته پنځم یو عدد دو کورا پاور کیبل ته چې د دې په واسطه باندې فاز او نیوټرل اے سی ته سپلای کیږي شپږم یو عدد درې کورا پاور کیبل ته چې د دې په واسطه باندې انډور یونټ د آوټ ډور یونټ سره کنیکشن کیږي نو راځو دوستانو د سپلټ آی سی د انډور یونټ او آوټ ډور یونټ د ویرینګ او کنیکشن طریقې ته اول د پازا ام سی بی شل امپیرا بریکر ته 200 اے سی پاور سپلای کوو یعنی فاز او نیوټرل ته کنیکشن کوو دوهم د ام سی بی د فازا بریکر څخه فاز او نیوټرل اپ او آن سلیکټر سوئچ ته نصب او کنیکشن کوو دریم د اپ او آن سلیکټر سوئچ څخه فاز او نیوټرل آوټ ډور یونټ ته سپلای کوو او ورته نصب او کنیکشن کوو او د آوټ ډور یونټ په داخل کې دوستانو فاز او نیوټرل په دې شکل سره نصب او کنیکشن کوو د دوه کورا پاور کیبل د تکمیلېدو څخه وروسته دوستانو راځو درې کورا پاور کیبل ته د درې کورا پاور کیبل د درې ویرونو څخه اول د سیګنل ویر د آوټ ډور یونټ څخه انډور یونټ ته نصب او کنیکشن کوو د سیګنل ویر عبارت د هغه ویر څخه دی چې د آوټ ډور یونټ نه انډور یونټ ته او د انډور یونټ نه آوټ ډور یونټ ته د کولډ او هیټ په صورت کې یعنی د یخوالي او ګرمایش په صورت کې آوټ ډور یونټ د انډور یونټ ته او انډور یونټ آوټ ډور یونټ ته سیګنل ورکوي او د دې په واسطه باندې اپ آن کیږي او د سیګنل ویر د سپلای کېدو او نصب کېدو څخه وروسته نیوټرل ویر د آوټ ډور یونټ څخه انډور یونټ ته نصب او کنیکشن کوو او د نیوټرل ویر د سپلای کېدو او نصب کېدو او تکمیلېدو څخه وروسته فاز ویر د آوټ ډور د یونټ څخه انډور یونټ ته نصب او کنیکشن کوو د دې څخه وروسته د سپلټ آی سی مکمل ویرینګ او ډایګرام په مکمله توګه باندې تکمیل شو او ورسره د سپلټ آی سی د آوټ ډور یونټ او انډور یونټ دواړو ترمنځ کنیکشن ویر هم تکمیل شو نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو کولای شئ د هر قسمه سپلټ آی سی ویرینګ تر سره کړئ دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.